خو دا قاضیانو ته وایم یو خوند دغسې عدالت راکوي لکه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې قاضي شوری صاحب ته د یهودي سره د زغرې په دعوه کې ورغلی او بیا فیصله هم په خلاف د حضرت علي صاحب وسوه. یهودي وایي چې قاضي د امیرالمؤمنین فیصله زما په ګټه، ما زه خو د خدای سره نه غواړم چې ما محکمې ته کش کړي، خو که دغسې امتحان په ما باندې راسي یا زما په مسؤلینو باندې راسي چې دغسې ورسره ولاړ شي محکمې ته، دا زما هدف دی. بس دغسې عدالت غواړم رب جل جلاله دې راولي. عدالت د یو حکومت د بقا ذریعه ده. د ظلم سره حکومت نه پاتېږي. یو مظلوم په محبس کې ناست دی، بلا جرم شکنجې، وهل، زورول، نو خدا به شرع کړي د ده او د الله ترمنځ هېڅ حجاب پرده نشته. رب جل جلاله شرع قبلي په یوه ساعت نه بلکې په یوه ثانیه کې به ټول عمارت وغورځي. رب جل جلاله څه خبر نه کوي. رب جل جلاله بې نیازه خدای دی. که عدالت و بیا به بقایي، او که عدالت نه و ظلم پیدا سو، خودخواهي پیدا سو، مرګونه پیدا سو، انتقامونه شروع سو، بې له محکمې وژنې وسوې، دا ملک به تباه کېږي. دا د ظلمو سره بقا ده. د دې ظلم مخنیوی د علماو په حقاني فیصلو او د حکومت په صحیح اجرا باندې. داسې نه چې د یو چا د 500 روپو دعوه ده، د هغه شام وهل کېږي، سر هم وهل کېږي، د بل سړي بیا د 100 جریبو مځکو ده، هغه ته بیا څوک ځان نه کوي. هغه بیا سپارښت لري، هغه بیا واسطه لري، هغه بیا ملګري لري.